هر عمل چې وکړي، که خیرات کوي، که ختم کوي، که ذکر کوي، که لمونځ کوي، که روژه، د ټول اهل سنت والجماعت پر دې اتفاق دی چې مردگانو ته نفع رسیږي، هغوی په خوشحاله کیږي. خاص کر د جمعې ورځ او د جمعې شپه، دا به خاص د مؤمنانو ته دا نفع ورسیږي. امام عبدالغنی نابلسی رحمه الله زموږ تاسو په دې مذهب کې یو قوي زورور عالم تیر سوی دی د امام صاحب په مذهب کې. د علامة الدنیا علامه شامی رحمه الله په استادانو کې راځي. هغه مبارک یو رساله لیکلې ده، زما سره پرته ده پر دغه موضوع باندې. بیا هلته یو حکایت نقل کړی دی، د یو ولی الله حکایت نقل کړی دی. وایي هغه وایي ما خوب ولیدی، یو ولی وایي چې زه اجرې ته ولاړم، د هغه قصه نقل کړې ده. په اجره مې زیارت وکړې، مردگانو ته ورلم، باره په اجره کې بیده سولم. چې بیده سولم خوب وینم، د جمعې ورځ وه، دا ورځ د جمعې ده، زه خوب وینم. مړي مې ټول په ولیدل، په خوب کې سره ګرځي، داسې په دا اجره کې سره اخته دي، دا ټول مردگانو دا روحان وینم سره ګرځي. یو سړی هلته جلا یوازې ناست دی. وایي زه ورنږدې سولم، دا خلکو ته مال څه کوئ؟ دوی ویل نن خو د جمعې ورځ ده، په موږ پسې خیراتونه سوي دي، ختمونه سوي دي، ذکرونه سوي دي. هغه الله تعالی هغه تحفې موږ ته راورسولې چې ستاسو قریبانو په تاسو پسې دغه نن کړي دي دا خیر، نو موږ پر هغه باندې راټولې راته تقسیمیږي، هر چا ته خپله تحفه رسیږي. دا د امام عبدالغنی نابلسی د امت یو لوی عالم دی، هغه یې نقل کړي. وایي هغه یوازې سړي ته ورله مال ته ولې ناست یې؟ هغه ویل زه څوک نه لرم چې د شا رخوا څوک خیر و خیرات راپسې وکړي، نو دوی ته تحفې راغلي دي، زه د هغې ناست یم. یوه مور مې درلودل، خو زه په ځوانۍ کې مړ سولم، مور مې بل سړی زما شاته وکړي، هغې هېر سوی یم. نو ځکه په ما پسې شی نه دی راغلی او دوی ته تحفې راځي دي، په خوشحاله دي. د جمعې په ورځ خصوصي عبدالغنی نابلسی رحمه الله وایي چې سړی خپلو مردگانو ته یو خیرات کوي، یو دعا کوي، نفل کوي، چې څه دې په وسه پرې هغه وکړه، هر د خیر کار چې ستا په وسه پرې هغه وکړه، هغه خیر بیا ډېر ثواب لري چې ستا نفس زړه پر خوږېږي او ته یې وکړې. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. الله جل جلاله قرآن پاک کې څه وایي؟ در هغه ساعته پورې نیک سړی هم نسي څه جوړېدلی چې ستا د زړه محبوب مال وي، هغه به خیرات یې، چې ستا زړه پر خوږېدي هغه کار کوه. د الله په لاره کې چې د خیرات کړ، دغه اصلي سرمایه ده. ښه رسول صلی الله علیه و آله وسلم مبارک په کور کې پسه حلال سوی دي. حبیب علیه السلام پوښتنه وکړل چې پاته دي؟ مور مبارک ورته هېڅ شی نه دي پاته، خالي ولې پاته دي؟ نبي علیه السلام ورته ټوله پاته دي، دا ولې نه دي پاته؟ چې خیرات سو هغه زموږ لپاره پاته دي، ځکه هغه د آخرت ذریعه ده، هغه ستا لپاره د مخ ته د جنت لپاره ذریعه ده.